په خیر وراره یو تلاشي خو راکړه. پوهنتون ته مې فیس جمع کړی دی، د تالاشۍ حق نه لري، تالاشي خو راکړه. ګرانو شاګردانو، مونږ نن په ترحم باندې خبرې کوو. ترحم او مهرباني په یو ټولنه کې مساوات او برابرۍ ته لار هواروي. ترحم او مهرباني د انسانیت جوهر د جوهر په دې باندې خو تاسو ټول ښه پوهېږئ. ځوان هغه د ټولګي او د استاد احترام دې هم مراعات نه کړو چې دا ولې؟ احترام؟ د څه شي احترام؟ درس ته راغلی یم. ګرانه زه او دغه همصنفیان دې در باندې د یو سلام حق هم نه لرو. استاده دې خبرو پسې مه ګرځه، شخصي پوهنتون دی، فیس مې جمع کړی دی، احترام کوم که نه کوم دا زما خوښه ده. زه پوه نه شوم څنګه فیس؟ فیس څنګه وي؟ شخصي پوهنتون دی، تاسو ته پیسې مهمې دي، موږ ته اسناد. ګوره ځوانه داسې نه ده، دا څه کوم بازار نه دی، دا یو علمي مؤسسه ده، دلته باید په پوره احترام سره وچلیږو. بازار نه دی؟ تو خو یو میاشت فیس مه راوړه، ته وګوره چې څنګه دې د ټولګي باسي. ګوره ځوانه ته لږې دا خبرې دې په آرام کا. ته دلته د علم زده کولو لپاره راځې، نه د بدماشۍ لپاره. دلته په یو تعلیمي مؤسسه کې باید قانون او اصول په ځان باندې ومنې. استاده ډېرو خبرو ته حاجت نشته، ما مې فیس جمع کړی، ته مې مخستی، دا پوهنتون مې مخستی، خبره خلاصه. ګوره ځوانه ته غلط پوه شوی، ستا د 15 افغانۍ د یو استاد د خولو قیمت نشي پوره کولی. ځه استاده نن سبا پیسې ورکه او بدماشي وکړه، ته هم پیسو ګټلو ته راغلی که نه؟ ګوره ګرانو شاګردانو، په کوم ځای کې چې تربیه نه وي هلته تعلیم هیڅ په در نه خوري. فیس او پیسه دا د انسان د عزت او د ابرو نه پورته نه دي. زه دا نه لاړم. مړانو داسې خبرې څوک استاد لکه سړیا لکه دا تا چې وکړي عجیبه سړی استاد سره تاسو سره احترام کوي.